وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، جانان فلم کې چې څومره فنکارانو د خپل فن مظاهره کړې ده، په هغو ټولو فنکارانو کې 3 فنکاران داسې دي چې د هغو دپاره دا فلم ډېر اهم دی. په دې حواله خپله تفسیرات تجزیه له تاسو سره پیش کول غواړم، خو تر دې له مخکې تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او ډېر ښه کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په ذریعه به زه پروګرام نورم شایسته کړم. راځم خپل اصل موضوع ته. اصل موضوع دا دی چې په جانان فلم کې کومو فنکارانو د خپل فن مظاهره کړې ده. په هغو ټولو فنکارانو کې 3 فنکاران داسې دي چې دا فلم د دوی دپاره ډېر اهم فلم دی. په هغو 3 فنکارانو کې اول فنکار وقار جاني صاحب دی. وقار جاني صاحب په ډېرو ټیلی ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده. اوس په دا قریب وخت کې د ده یوه ډرامه وه لو میرج. په لو میرج کې وقار جاني صاحب ډېر د خوند کردار ادا کړی وو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې 2 فلمان مخکې تیار سوي وو، جوړ سوي وو. په هغو 2 فلمانو کې یوه فلم نوم و ته صرف زمای، د بل فلم نوم و ملنګي. په دې دواړو فلمانو کې وقار جاني صاحب وړکوټی غوندې کردار ادا کړی وو، لیکن په جانان فلم کې وقار جاني صاحب ته د سیکنډ هیرو کردار ورکړي. نو ځکه دا فلم د وقار جاني صاحب دپاره ډېر اهم فلم دی. هغه ځکه که وقار جاني صاحب په دې فلم کې بهترینه پرفارمنس کړی وو او کتونکو خوښ کړي، نو دا فلم به د وقار جاني صاحب دپاره د نوو فلمانو دروازې خلاصې کړي او د پښتو فلمانو فلم سازان به وقار جاني صاحب په راتلونکي وختو کې په خپلو نوو فلمانو کې کاسټ کوي. د جانان فلم دویم کردار نوري خان ده. نوري خان په ډیرو فلمانو کې د خپل فن مظاهره کړې ده، لیکن هغه کردارونه وړکوټي غوندې کردارونه وو. لیکن په جانان فلم کې شاهد عثمان صاحب و نوري خان ته د سیکنډ هیروین کردار ورکړی دی. توقع دا ده چې دی به په دې فلم کې ډېر د خوند بلکې زبردست کردار ادا کړي. ولې د دې یو وړکوټي غوندې کلیپان هم په سوشل میډیا باندې چلیږي، ډېرو کتونکو به کتلی وي. که چېرته دا فلم کې نوري خان هم د خپل فن زبردسته مظاهره کړې وه او کتونکو خوښه که، نو د نوري خان د مستقبل دپاره د را روان وخت دپاره به فلم سازان نوري خان په خپلو فلمانو کې ضرور کاسټ کوي. بله خبره دا ده چې نوري خان یو پښتنه فنکاره ده، پښتنه اداکاره ده. له ډېرې مودې پس یو پښتنه اداکاره په یو فلم کې د سیکنډ هیروین کردار ادا کوي. نو دا فلم د نوري خان دپاره هم ډېر اهم فلم دی. د جانان فلم دریم کردار نادیه خیال ده. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په پښتو فلمانو کې کومیډین کردار بالکل ختم سوی و. په ډېرو فلمانو کې چې دا په موجوده وخت کې جوړېدل، په هغو فلمانو کې به کومیډین کردارونه نه وو. بیا د ډېرو کتونکو دا ډیمانډ و چې په فلمانو کې د بدر منیر صاحب په وختو کې چې په کومو فلمانو کې کومیډین کردار ول، هغه فلمان کتونکو ډېر خوښول. نو د کتونکو دا ډیمانډ و چې په نوو فلمانو کې کومیډین مزایا اداکار لازمن کاسټ کوایسته. نو شاهد عثمان صاحب په خپل جانان فلم کې د کومیډین کردار دپاره نادیه خیال کاسټ کړله. نادیه خیال سره سره اسفندیار، عطاالله، دا دواړه کرکټر له نادیه خیال سره شاهد عثمان صاحب په خپل فلم کې به طور مزایا اداکار کاسټ کړي دي. نو دا فلم د نادیه خیال دپاره هم ډېر اهم فلم دی. که دا فلم کتونکو خوښ کړي، نو په ډېرو راتلونکو فلمانو کې به بطور مزایا فنکار، بطور کومیډین اداکار دوی په فلمانو کې فلم سازان
خامخا کاسټ کوي. ګرانو کتونکو جانان فلم کې شاهد عثمان صاحب او د دې فلم ټولو فنکارانو ډېر په محنت سره ډېر په سټرګل سره خپل کردارونه ادا کړي دي. شاهد عثمان صاحب دې ته نه دي کتلي چې په دې فلم باندې تر حد زیاته بجټ خرج شو، بلکې دې ته یې کتلي دي چې د فلم لوکیشن زبردست وي، په فلم کې هر فنکار زبردسته پرفارمنس وکړي او کتونکي دا فلم خوښ کی. ګرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د دې فلم کهانۍ زبردسته ده او له دې سره سره په دې فلم کې اکشن هم شته او دومره زبردسته کانې په دې فلم کې ریکارډ شوي دي چې هغه غانې د ریمشا په آواز، د اسمالتا په آواز او دا رنګه د ډیرو زبردستو فنکارانو په آواز په دې فلم کې غانې ریکارډ شوي دي چې دا غانې به کتونکي ډیرې خوشی کی. ګرانو کتونکو دا و د جانان فلم په حواله زما تبصرات تجزیات چې ما له تاسو سره شیر کا تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاسته. د خدای په امان.